تاسو شاید په ځینو ویډیوګانو کې د اوبو دا جالبه منظر لیدلی وي، خو یا د دې په حقیقت پوهیږئ؟ همدارنګه د باران څخه وروسته چې کومه زرغونه یا رینبو تاسو په اسمان کې وینئ، د دې تر شا یو داسې حقیقت شتون لري چې په اورېدو به تاسو بالکل حیرانه شئ. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. نمبر 5: چین هیواد خپلو پولیسو ته داسې سخت ټریننګ یا تمرینات ورکوي چې د دې سخت ټریننګ له امله د چین ځینې خلک په پولیسو کې د شاملېدو څخه انکار کوي. په -1 سانتیګریډ کې دا د تمریناتو ستونزمن او سخته برخه. د دې سره مارشل آرټ او د رسۍ جمپ خو ورسره وي، خو د دې ترڅنګ یو داسې پړاو هم موجود دی چې تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي. د پولیس د تمریناتو په وخت کې د درانده موټر سایکل سره د دې ترافیکي قانونو ترمنځ تګ هم شامل دی، او هغه هم په ډیره تیزۍ سره. د تمریناتو وروسته د پولیس افسران داسې روزل کیږي چې د 1 متر په فاصله کې د زیاتو قانونو ترمنځ موټر سایکل په تیزۍ سره بولی شي، چې دا تمرین د غلو په نیولو کې زیاته هم بلل کیږي. نمبر 4: د ځینو پروژو او ساختمان په وخت کې استعمالیدونکي ټرکونه د زرهاو کیلو وزن اوچتولو قابلیت لري، لیکن دا ډرایور چې کوم ټرک چلوي دا کوم عام ټرک نه دی، بلکې د دنیا تر ټولو غټ بار وړونکی ټرک دی، کوم چې د کیټ 794 په نوم سره پیژندل کیږي. د دې وزن 15 لکه کیلوګرامه یا 1500 ټنه دی، کوم چې تقریبا د 2 بوینګ 777 الوتکو برابر جوړیږي. که د دې ټرک د یو ټایر خبرو وکړو نو دا د 3800 کیلوګرامه په اندازه وزن لري. نمبر 3: د باران څخه وروسته به زرغونه یا رینبو تاسې زیات لیدلي وي. د اوه رنګونو والا زرغونه هله ښکاره کیږي کله چې د لمر شعاګانې یا وړانګې په هوا کې د موجودو اوبو د څاڅکو لخوا خپریږي. دا زرغونه مونږ اکثره د نیمه دایرې په شکل کې وینو، لیکن تاسې به په دې نه پوهیږئ چې دا زرغونه نیمه دایره نه بلکې پوره دایره ده، 360 درجې. بالکل د ځمکې څخه موږ زرغونه نیمه وینو، لیکن د کوم اوچت ځای څخه یا د پرواز په وخت کې چې تاسې کومه زرغونه ووینئ نو دا به پوره ګرد چاپیره دایره وي. د ډرون څخه ریکارډ شوي په دې صحنه کې تاسې پوره دایره زرغونه لیدلی شئ. نمبر 2: په فلمونو کې داسې صحنه شاید تاسې څو ځله لیدلي وي په کوم کې چې ځمکه بغیر د کوم دلیله څیرل کیږي، لیکن په دې ویډیو کې چې کومه صحنه تاسې وینئ دا د کوم فلم نه بلکې حقیقي صحنه ده. د لویو پروژو د جوړولو په وخت کې د ځمکې دننه د پایپلاینونو د نصبولو په وخت کې د سختې ځمکې د نرمولو لپاره په دې کې چاودیدونکي توکي لګوي، د کوم په مرسته چې د ځمکې دننه موجودې تیږې ماتیږي او له دې وروسته اکسویټر ته دا سهولت پیدا کیږي چې په اسانۍ سره کودایي یا کیندنه وکړي. نمبر 1: په کالیفورنیا کې موجود د بیری ایسا لیک یا جهیل دا ښایسته منظر په 10 کالو کې یوازې 2 ځله لیدل کیږي. په اصل کې دا بیری ایسا سپیلوی نومیږي، کوم چې په دې جهیل کې د مونټیسیلو کانال د پروژې په وخت کې جوړ شوی دی. د دې موخه په کانال کې د جمع شویو اضافي اوبو بهر ویستل دي، ترڅو چې د اوبو د زیاتوالي له امله ګاونډي سیمې د سیلابونو له خطر څخه بچ پاتې شي. کله چې د دې کانال د اوبو اندازه تر 440 فوټو پورې ورسیږي نو په اتوماتیک ډول سره اوبه په دې سپیلوی کې کته کیږي او یو نږدې سیند ته بهیږي. په تیرو 1 کلونو کې صرف 4 ځله دا سپیلوی په کار وړل شوی دی، چې کله اوبه د 440 فوټو څخه زیات شي نو ځایي اداره د خپل ویب سایټ په ذریعه خلکو ته خبرداری ورکوي چې ترڅو خلک له دې ښایسته منظر څخه خوند واخلي.